السلام علیکم ګرانو کتونکو او اوریدونکو. مونږ مسافر یو، دلته میشته یو د سعودي عرب په خاوره باندې. زمونږ یو چینل دی د یوټیوب، د هغې نوم دی روښانه ستوري. دا سبسکرایب کړئ، ځان سره لایک کړئ. د مسافرو د زړه چې څومره اواز وي، شعر و شاعري، نظم یې، ادب یې، سندره یې، غزل یې، نور داسې ستونزې چې کومې مسافرو ته درپېښ شي په دې بار هېوادونو کې، نو هغه به تاسو ته په دې چینل باندې میلاویږي. څومره کتونکي پښتانه رونه، همزولي، مشران، کشران چې موږ ګوري او چېرته یې د دنیا په هر ګوټ کې چې زموږ د طرف نه دلی دلی سلامونه. ښاد آباد او خوشحاله اوسئ. ستاسو په وړاندې به یو څو د مسافرۍ مصرې تاسو ته وکړمه. ترنم نشم کولی، به هر حال کوم طرز چې دی په هغې کې به وکړم. شاعر وایي تن په وطن کې خوشحالیږي، تن په وطن کې خوشحالیږي، چې وطن نه وي تن به څه خوشحاله شي نه. او وطن کې نیمه روټۍ ښه وي، وطن کې نیمه روټۍ ښه وي، نه په پردي وطن کې غوښې پولاونه. او د وطن کاڼي مې خوراک وې، د وطن کاڼي مې خوراک وې، خوراک مې نه وې د پردي وطن ګلونه. والسلام، ډېره مننه. ښاد آباد او خوشحاله اوسئ. وطن مې ډېر را باندې ګران دی جی، او ما مشال جان پکې خاپوړې کړي دي. ډېره مننه. ښاد آباد اوسئ. والسلام.